په کوټه کې ناستوم چې دروازه په شدت خلاصه شوه. پلار مې چغه کړه، ورو. کوچني ورور مې په وره کې نوک ونیو. د پلار له ویرې بیرې ته پر شا ولاړ او د کور په اوږده دهلیز کې منډه کړه. ور خلاص پاتې شو او کوټې ته سړه هوا ور سره د لاندې د پخې غوښې بوی راننوت. پلار ته مې وکتل، غصې نه په ډکو سترګو کې د لاټین ژیړه رڼا ښکارېده. ولاړ شوم. د وره د پورې کولو پر مهال مې د ورور وارخطا غږ واورېد. ادي جومات ته لیونی راغلی. پلار ته مې مخ ور واړوه. د تاوخاني پر تاوده ځای ناستو او د راډیو ستنې تاووله. له کوټې ووتم. په دالان کې مې مور د ښوروا لپاره ډوډۍ وړوله. ورور مې د هغې تر څنګ ناستو او تنور ته یې پښې ورغځولې وې. په قهر مې وویل، دروازه د سړي غوندې خلاصه وه. ورور مې په بیړه راته وکتل، سترګې یې وځلېدې او په داسې غږ لکه کوم زیره چې راباندې کوي وی ویل، جومات ته لیونی راغلی. غږ مې یو څه پوست کړ، ته په خپله لیونی یې. ورور مې مور ته مخ ور واړوه او د خواست په ژبه یې ویل، غوښه پخه ده؟ مور مې له کټوې نه د لاندې یو راایستلی بڅری په ګوتو کې ټینګ کړ. بیرته یې په کټوه کې چې له خولې نه یې مړ تاو پورته کېده واچوه. ورو یې ویل، یو څه وخت لا نور هم غواړي. له دې سره یې پر کټوه برغولی کېښود او بیرته یې تناره ته ورښکته کړه. ورور مې ما ته وکتل، لالا عجب لیونی دی. له جوماته یې ټول هلکان ویستل. ما وپوښتل ولې؟ په جومات کې لویان نه وو؟ نه، هغوی خو هر ماښام تر لمانځه وروسته کورونو ته ځي. مور ته مې مخ ور واړوه. ادي ډوډۍ یو څه وخت مه لندوه. ولې؟ جومات ته ځم. د باندې په وتو سره مې وار له واره په ورمیک کې د واورې بڅري کې ولوېدل. پورته مې وکتل. د ماښام په تته رڼا کې څرخېدونکې واوره ورو ورو راښکته کېده. له ګام سره مې کلوخو ته واوره ورلوېده. د انګړ لرګین ور مې له زنځیره ونیو. د وره غنجا شوه او په لیخک کې پرته واوره یې سره ټوله کړه. جومات کور ته نږدې و او د کلي د هلکانو چغې په اسانۍ سره اورېدل کېدلې. لیونیه، ای لیونیه، لیونیه. ګامونه مې ګړندي کړل. د جومات وره وازه خوله نیولې وه او له دهلیز نه یې د هلکانو شور او زواګه راته. وره ته په رسېدو سره ناڅاپه د پښو دربا شوه. پر دیوال څه شی ولګېد، بیا پر ځمکه ولوېد او له غږ نه یې پوهه شوم چې د لرګي وارو. یو هلک په منډه له وره راووت. مخکې تر دې چې څنګ ته شم، اوږه یې زما تشي ته سیخه شوه. ما په دیوال پورې لاس ونیو، خو هلک له ځمکې یوه نیمه لویشت پورته شو او پر ښي اړخ ولوېد. 5-6 هلکان مې په ترپ تر سترګو تیر شول. ځمکې ته مې وکتل. په واوره کې د یوه غځېدلي انسان چاپ جوړو. یو دم چوپه چوپتیا شوه، داسې لکه هیڅ چې هم نه وي پېښ شوي. یوه شیبه پر خپل ځای ودرېدم. په احتیاط مې ښۍ پښه تر لخک واړوله. دهلیز ته ورننوتم. د جومات د څنګ د کوټې دروازه خلاصه وه او له کوټې نه د لاټین تتې رڼا د بوټونو د ایستلو ځای روښانه کړی و. ورو مې د وره خواته غړۍ ور اوږده کړه. د کوټې پر خړ دیوال د یوه بنیادم لړزانده سیوری ښکارېده. پښه مې ونیوله. پر یوه لوی عسکري بوټ مې سترګې ولګېدې چې د تلې چاکونه یې له واورې نه ډک او بوټ ړنګ پروت و. د کوټې منځ مې هغه وخت سم لیدلی شوی چې 2 ګامه لا نور هم پر مخ ته تللی وی. ګام مې واخیست. پښه مې پر یوه شي ولګېده او د لرګي د رغړېدو غږ چوپتیا ماته کړه. په بیړه مې سیوري ته وکتل. د پخوا په څېر لړزانده ولاړو. ټیټ شوم. د امسا په بڼه یو غوڅ شوی لرګی مې دیوال ته ودروه. بل ګام مې پورته کړ. د اوږدې کوټې په منځ کې یو په ونه لوړ بنیادم ولاړو. د هغه راته شاوه. اوږد بالاپوښې پتنو. په ښي لاس کې د بوټ جوړه نیولې وه او داسې راته وایسېد لکه ځمکې ته چې ګوري. ورو مې وویل، سلام علیکم. سړي کوم غبرګون ونه ښود. دوهم ځل مې یو څه په زوره د سلام ټکی له خولې راویست. هغې یوه جټکه وخوړه. په تیزۍ سره یې مخ راواړوه. د څراغ رڼا یې پر نیمایي څېره ولګېده.
او د څیرې په روښانه برخه کې د ژورو ګونځو سیوری ښکاره شو. سړی بوډا و، خړه لونګۍ تر سر تاو وه او د ګیرې د ښي اړخ سپین ویښته د لاټین رڼا ته ځلېدل. په لړزان د ګامونو رانږدې شو. بوټ ته مې وکتل، د وار په بڼه یې نیولی و. په بیړه مې وویل خوا مه بدوه، هلکان دي. د هیڅ ونه ویل. بوټ یې د خپلې جوړې تر څنګ کېښود او د کوټې په بر سر کې د تاوخانې پر تاوده ځای کېناست. سر یې وځړېد او په فکر کې ډوب شو. پوهه شوم چې سړی بې ازاره دی. ورمخته شوم. ورو مې ویل زه به ډوډۍ درته راوړم. خدای د پخوا په څېر غلی و او غولي ته یې کتل. له جوماته ووتم. واوره په تیزۍ ورېدله. کور ته لاړم. د کوچني ورور چې مې کله راته پام شو په بیړه یې ویل لیوني ونه وهلې؟ هغې ته مې ځواب ورنه کړ. له مور نه مې وغوښتل چې یوه کاسه ډوډۍ تیاره کړي. په لنډه موده کې ډوډۍ تیاره شوه. دالان نه د راوتو پر وخت مې ورور ته وریاده کړه چې چای راپسې راوړي. کله چې بیرته جومات ته ورغلم مسافر د پخوا په څېر زړېدلی سر ناست و. د هغه تر مخ مې دسترخوان وغوړوه. کاسه مې کېښود او څراغ مې ورنږدې کړ. اوس یې نو ټوله څېره ښکارېده. ګڼې وریځې درلودې او په کیڼه سترګه ړوند و. ورو مې وویل ډوډۍ سړیږي، که لاس مینځي په هغه بدنۍ کې اوبه شته. ورو ولاړ شو. له شا مې پسې وکتل. د کمیس لمنې په بالاپوښ کې پټه وه، خو د پرتوګ په یوه پایڅه پورې لویه پینه ښکارېده. بدنۍ ور واخیسته او د باندې ووت. شیبه وروسته چې بیرته پر خپل ځای کېناست لاسونه یې لامده وو. له کاسې نه یوه کوچنۍ ګوله ور پورته کړه. لاس یې لړزېده او کله چې ګولې ته خوله وازه کړه په وریو پورې یو غاښ هم نه ښکارېده. لمده ډوډۍ ښه ډېره وخوړه خو غوښې ته یې لاس ور اوږده نه کړ. ورو مې ویل د پسه لاندې دی خو د ده شونډې ونه خوځېدې. پوهېدم چې ګونګی نه دی ځکه ګونګیان بیا په غوږو هم نه اوري. دوهم ځل مې کوم ست ورته ونه کړ. په زړه کې راتېره شوه شاید لیونی وي. دا وخت د وره کړپ شو. کوچنی ورور مې په وره کې ودرېد. د هغه په ښي لاس کې چجوش او په کیڼ لاس کې یو ګیلاس ښکارېده. پوهه شوم چې له ویرې پر مخ نشي راتلی ځکه ولاړ شوم. چجوش او پیاله مې ورنه ونیول. ورو مې ویل یوه بړستن در سره راوړه. دی هم په منډه د باندې ووت. ګیلاس مې له چایو ډک کړ. د بوډا تر مخ مې کېښود. یو ځل بیا په دې هڅه کې شوم چې پر خبرو یې راولم. ورو مې وویل یخني نه ده؟ د دې پر ځای چې څه وایي لړزېدلی لاس یې د څنګ جیب ته کړ او ډک لاس کاغذونه یې پر غولي کېښودل. حیران شوم. په نویو او زړو کاغذونو کې یو قلم او عکس هم ښکارېده. په عکس کې مې وار له واره پر بوډا سترګې ولګېدې چې توره دریشي په تن، سرتور سر او رنګه نیکټایي تړلې وه. سترګه یې جوړه وه او تر څنګ یې سینګار شوې پیغله د واده په سپین کمیس کې ولاړه وه. د عکس پر پاتې برخه یو کاغذ پروت و. لا مې عکس ته سم نه و کتلی چې د بوډا تور لاس د کاغذونو پر کوټه ورټیټ شو او پر غولي یوازې د ګولیو یو پاکټ پرېښود. بوډا کاغذونه په جب کې کېښودل. له پاکټ نه یوه ګولۍ خولې ته واچوله او د چایو غړوپ یې ورپسې وکړ. په زړه کې مې پوښتنې راولاړې شوې. څوک دی؟ سوالګر دی که شتمن؟ ښاري دی که کلیوال؟ روغ دی که لیونی؟ د واده په جامو کې دا ښکلې نجلۍ څوک ده؟ مېرمنې ده؟ سترګه یې ولې ړنده ده؟ ناڅاپه یې ودرب شو. مخ مې ورواړوه. وره ته نږدې یوه بړستنه پرته وه. بړستنه مې د سړي په ښو ته کېښوده. کاسه او دسترخوان مې راواخیست. ورو مې ویل پیاله او چجوش بیا په هغه تاخچه کې کېده. دا مې وویل او له جوماته ووتم. د پلار په غږ مې سترګې رڼې شوې. په غوسه یې وویل یوه ورځ یې نه ده، دوه یې نه دي، غټ سړی دی. وروسته مې د مور غږ واورېد. خیر دی زه به ورته ووایم. پوه شوم چې پلار مې ولې په غوسه دی. ساعت ته مې وکتل. لمر لا نه و راختلی. په بړستن کې مې پښې بندې کړې. د کوټ په لیستوني کې مې لاسونه نه ایستل او له کوټې ووتم. د کوټو او دالان ورونه اوږده دهلیز ته خلاصېدل. دهلیز مې د ګوتو په سرونو لنډ کړ. کله چې د دالان وره ته ورنږدې شوم
پر سپېږمو مې د تودې ډوډۍ بوی ولګېد. د مور مې د وره له چولې راته پام شو. وره مې خلاص کړ او دالان ته ورننوتم. زړېدلې شونډې وخوځېدې. پلار به دې در سره ګوري. د خواست په ژبه مې ویل خیر دی مورې لا وخت شته، ته یوه لوټکه اوبه راکړه چې اودس وکم. خو دا ځل یې په غوسه راته وکتل. تر تا خو د هغه کشری ورور لا ښه دی. پلار یې یو ځل ورته وویل چې د سهار جمع ته راځه، تر اوسه یې د هغه خبره نه ده هیره کړې. خو ته غټ سړی سره غرمه راژږېږي. د مور خوا بدون مې نشو زغملی. ژمنه مې ورسره وکړه چې له دې هیڅ به تر پلار مخکې په جومات کې ناست یم. دا وخت مې ورور دالان ته راغی. د هغه په لاس کې نیول شوی چجوش د تېرې شپې مسافر را په زړه کړ. ومې ویل هغه سړي ته چا چای وروړی و؟ هغه لیونی یادوې؟ لنډ ځواب مې ورکړ. هو لالا هغه خو په جومات کې نه و. مور مې ویل خوارکی به په دې نیم ګز واوره کې چیرته تللی وي؟ په حیرانتیا مې وپوښتل نیم ګز؟ د ځواب پر ځای په رپیده وار شوی پاستی تناره ته ورټیټ کړ. زه هم ولاړ شوم. د دالان پر یوازینۍ خوله شوې کوچنۍ ښیښې مې ورغوی تېر کړ. انګړ تک سپینو او د زردالو د ونې پر وچو خاښونو 4 ګوتې واوره پرته وه. د مور غږ مې واورېد چای د ژر وڅښه او بام ته ور وخېژه. په وخت وروسته له کوچني ورور سره یو ځای د بام پر سر ولاړو. اسمان برګو او په واوره کې لرې کلي توربخنه برېښېدل. زموږ د کلي پر هر بام یو یا 2 تنه ولاړو او واوره یې اچوله. د ورور په غږ مې جټکه وخوړه. لالا راځه چې بامونه سره وویشو. 2 ستا او 2 هم زما. هغه ته مې وکتل. نیم بام یې تور کړی و او زه لا په نیم ګز واوره کې ولاړو. خندا راغله. د واورې غونډوسکی مې جوړ کړ. خو مخکې تر دې چې پر هغه وار وکړم د تره زوی مې د خپل کور له بامه راباندې غږ کړ. هلته یو څه ښکاري. 2 کارغان هم ورته ناست دي. ور غږ مې کړ چیرته؟ د دښتې خوا ته وګوره، د توت ونې ته نږدې. ورمیږ مې کوږ کړ. د رښتیا ویل په واوره کې یو تک تور شی برېښېده. وار له واره مې د تېرې شپې مسافر په زړه کې ودرېد او په چغه مې ویل هله ژر کوه. د ژامو مې ټکاوه. مور مې یوه بله بړستن را باندې وغوړوله. تر څنګ مې کېناسته ویې ویل د ژوندو دی. لنډ ځواب مې ورکړ نه پوهېږم، خو زما په شا لاسا پکې چلېده. له ځان سره یې ویل خوارکیه. دا وخت په دهلیز کې دربا شوه. دروازه په شدت سره خلاصه شوه. ورور مې په وره کې ودرېد او په ستړي غږ یې ویل اورلګید چیرته دی؟ مور مې ورخطا غوندې شوه. په اورلګید څه کوې؟ پلار یې غواړي د میلمنو د کوټې بخارۍ بلوي. ولې؟ هغه لیونی زموږ حجرې ته راوړو. مور او ورور مې دواړه له کوټې ووتل. زه هم ولاړ شوم. پیسو ته مې وکتل. لا لمدې وې. پټو مې تر ځان تاو کړ. د باندې سوړ باد چلېده او غونډۍ وریځې شمال لور ته په مخه کړې وې. له واورې نه پورته شوې رڼا مې سترګې له اوښکو ډکې کړې. د میلمنو له کوټې نه چې د انګړ دروازې ته نږدې په دیوال پورې نښتې وه ګډوډ غږونه اورېدل کېدل. کوټې ته ورغلم. پر غځېدلي مسافر غبرګې بړستنې پرتې وې. اوږد بالاپوښې سر ته شاړې واړې پروت او څو کلیوالو پلته یې ورته وهلې وې. ورور مې هم دې خوا ګرځېده. هغه ته مې ویل د بامونو واورې لا پاتې دي؟ پلار مې بخارۍ ته ورپوکړل او بیا یې مخ راواړوه. ته هم مرسته ورسره وکړه. واوره درنه ده. مخکې تر دې چې څه ووایم د تره زوی مې وار ړومبی کړ. کاکا زه به ورسره لاړ شم. د ده پیسې لمدې وې او څو شېبې مخکې دا دروند بار پر خپلو اوږو تر جوماته راورسوه. له دې سره یې پراته سړي ته اشاره وکړه. ولاړ شو او له ورور سره مې یو ځای له کوټې ووت. کلیوال اندېښمن غوندي وو. په کوټه کې یوازې پوښتنې اورېدل کېدې. څوک دی؟ له کومه راغلی؟ که مړ شو نو څه به پرې کوو؟ په پای کې مې پلار وویل که هر څوک وي اوس مو غاړې ته رالوېدلی. که یې پور پرې کړ بیا به هغه وخت ګورو. کلیوال تر غرمې ناستو. بیا یو ځای ولاړ شول. پلار مې د ډوډۍ ست ورته وکړ خو دوی پاتې نه شول او له پلار سره مې یو ځای له کوټې نه ووتل. پر سرانګار مې یو 2 د توت لرګي کېښودل. په تاخچه کې یوه زړه مجله پرته وه. لاس مې ور وغځوه.
او د بخارۍ ترڅنګ مې دیوال ته ایښي بالښت ته ډډه وهله. د مجلې پاڼې مې راواړولې، یوه کیسه مې پیدا کړه. د پیل له څو کرښو نه یې وپوهېدم چې تلوسه لري او په لوستلو ارزي. کیسه په زړه پورې وه، ښه انځور یې درلود او ذهن یې ورسره ویوړ. د دوهمې پاڼې په نیمایي کې وم چې ناڅاپه یوه لړزان د غږ سړه خوله را باندې راوسته. انوره زویه، په بیړه مې سر هس کړ. یو سرتور ډنګر سړی د کوټې په منځ کې ناست و، څپولي ویښته سره اسرې خو او یوه سترګه یې وچه راته نیولې وه. شاوخوا مې وکتل، په کوټه کې له ما او بوډا پرته بل څوک نه و. سړي په لړزان د غږ خپله خبره تکرار کړه: انوره زویه. له دې سره یې بړستنې له زنګنونو وښویېدې لکه یو ماشوم چې نوی پر پښو راغلی وي. همداسې په لړزېدلو لینګو ولاړ شو، خو مخکې تر دې چې خپل انډول له لاسه ورکړي په چټکۍ مې لاسونه ترې تاو کړل او ورو مې پر خپل ځای پرېیست. لړزان د لاسې له ځمکې پورته شو او زما پر مخ یې داسې تیر کړ لکه د چا چې پر یوه ماشوم مینه راغلی وي. لاس یې تود و، پوهه شوم چې تبه لري. ورو ورو یې سترګه بېنوره کېده، وروسته نیمکښه شوه او بیا یې تار تار سپین باڼه سره ورغلل. نبض مې وکت، رګ یې په چټکۍ سره غورځېده. دا وخت مې ورور لانګړ نه راغږ کړ: ډوډۍ تیاره ده. په بخارۍ پورې مې یو دوه نور لرګي هم پسې کړل او د میلمنو له کوټې نه ووتم. د کور په دهلیز کې مې د پلار غږ واورېد. په جومات کې خدمت نشو کېدای، ځکه مې کور ته راوړ. د کوټې ور مې خلاص کړ. مور مې وویل: هو، ثواب لري. د غرمې ډوډۍ مې له پلار، مور او کوچني ورور سره پر یوه دسترخوان وخوړه. پاتې ورځ 2-3 ځلې د میلمنو کوټې ته ورغلم، خو مسافر به د تیر په څیر بېسیده پروت و. ماښام قضا چې مې کله لاټین ته ورلګیت ورکړ، د مسافر سترګه پرانیستې راته ښکاره شوه. د ستوني ستاغ پروت و او سترګه یې د چت تیرانو ته وچه نیولې وه. ومې ویل: څنګه یې؟ ورمېږ یې کوږ شو، خو څه یې ونه ویل. ورمخته شوم، پر تندي مې لاس کېښود، تبه یې پرې شوې وه. ورو مې ویل: د خوړو اشتیا لري؟ دی بیا هم غلی و. ما زیاته کړه: که د کور کلی دلته نږدې وي راته ووایه، زه به یې خبر کړم. هغه یوازې مخ رانه واړوه. ما هم څه ونه ویل او د بخارۍ په لګولو بوخت شوم. خو شیبه وروسته مې چې ورته پام شو، نو د سترګې له کونج نه یوه اوښکه راورغړېده او د غوږ له پاسه یې په ببرو سپینو ویښتو کې پټه شوه. په څېره کې د بېوسۍ نښې ښکارېدې. په خپله خبره وشرمېدم. ورو مې ویل: پر موږ بار نه یې او اوس تلای هم نشي. له یوې خوا په واوره کې منډ نشته او له بلې خوا ناروغۍ. بوډا غلی و، زه هم لاړم. هغه مې یوازې پرېښود او ماسخوتن له یوې کاسې یخني ښوروا سره بیرته د میلمنو کوټې ته راغلم. بوډا پر خپل ځای ناست و، سترګه یې راواړوله، خو څه یې ونه ویل. کاسه مې د بخارۍ پر سر کېښوده، د لاس اوبه مې وروړې او په چلمچي کې خړې اوبه تویې شوې. کله چې مې ډوډۍ پر دسترخوان کېښوده، پاستي ته یې لاس ور وغځوه. ومې ویل: پلاره، یخني ده، غوړ نه لري. له دې خبرې سره یې ډوډۍ بیرته پر خپل ځای کېښوده. په حیرانۍ مې ورته وکتل. سترګه یې له اوښکو ډکه وه او په څېره کې یو درد پروت و. پر خپله خبره مې فکر وکړ. داسې څه مې له خولې نه و راوتلي چې څوک خوابدي کړي. ورو مې ویل: ولې دې لاس ونیو؟ د لومړي ځل لپاره یې خړې شونډې وخوځېدې. هېڅ. بیرته یې پاستي ته لاس ور وغځوه. ډوډۍ وخوړه، لنډه دعا یې وکړه او په یوه سترګه یې راته وکتل. مننه. حیران شوم. وار له واره مې د تېرې شپې عکس سترګو ته ودرېد، ځکه د مننې ټکی کلیوال خلک دومره نه کاروي. دوی له مقابل لوري نه د خوښۍ څرګندولو ته د کور ودان خدای دې مه خواره، خیر ویسې موږ کمه کړه، خدای دې در ډېره کړي، او داسې نور توري پر خولو راوړي. یو ځل مې بیا په زړه کې پوښتنه راولاړه شوه: دا سړی څوک دی؟ لا مې په ذهن کې دا پوښتنه د ځواب لپاره سره اړوله چې بوډا وویل: بچیه، را سره په زحمت شوې. ما وخندل: څه زحمت؟ په خبره کې راولوید: که سهار ته هوا ښه وه در نظم،
نه پوهیږم چې ولې مې د زړه له تله وویل دا د خپل کور وګڼه تر څو چې نه یې روغ شوی نشې تلای. خوله یې خبرو ته جوړوله چې ما وار ورنه واخیست او بله واوره ډیره ده منډ نشته. دا وخت مې په ذهن کې راتیر شول چې د ځای د معلومولو لپاره ښه وخت په ګوتو راغلی دی. په خندا مې زیاته کړه نو چیرې به ځي؟ له دې خبرې سره یې سر وځړېد او غلی شو. خو ما نه غوښتل چې یو ځل بیا چوپتیا خوره شي. هماغسې مې په خندا وویل د کوم ځای؟ بې له دې چې سر پورته کړي ورو یې وویل د قرهباغ، د غزني قرهباغ یادوم. ما وخندل. د قرهباغ د نجونو څه عجب جمال دی. ګل په قرهباغ دی. د لومړي ځل لپاره یې ګونځې ګونځې شونډې ویړې شوې او په خوند یې وویل دا سندره خان قرهباغي ویلې ده. د خبرو لپاره ښه بانه راته پیدا شوې وه. ومې ویل هو د خان سندرې مې خوښیږي، ښه هنرمندو. ورو یې ویل پرچمیانو وویشت. په خبره کې ورولوېدم خو ما اورېدلي چې مجاهدینو مړ کړ. د دې پر ځای چې څه وایي بالاپوښ ته یې لاس ور وغځوه او هماغه کاغذونه یې پر ځمکه کېښودل. خو دا ځل عکس پړ مخې پروت او پر شا یې لیکل شوي وو د 1482 لمریز کال د 1813 له پاکټ نه یوه ګوله یې ور واخیسته. د چایو غړوپ یې ورپسې وکړ او په داسې حال کې چې کاغذونه یې په جیب کې اچول وی ویل نه بچیا پرچمیانو وویشت. وپوهېدم چې سړی هیرجن نه دی او ذهن یې ښه کار کوي. د زیاته کړه خان ټیکسي چلوله او د کابل په 3 کارته کې په خپل موټر کې توپانچه پرې تشه کړه. 950 کالو او کله یې چې مړی قرهباغ ته راوړ مولایانو په هدیره کې پرېنښود. ومې ویل ولې؟ هغه د جهاد لومړۍ دوره وه. مولایانو ویل چې خان کافر او باید د مسلمانانو په هدیره کې تر خاورو لاندې نشي. د کورنۍ غړي بېوسه خلک وو، نه یې زور درلود نه ځمکه. هماغه و چې د غواو په غوجل کې خاک قبر ورته وکینده او خاورې پرې واړولې. دا وخت مې کوچنی ورور د چایو له پتنوس سره کوټې ته راننوت. بوډا وویل ورور دې چیرې دی؟ ورور دې دی؟ لنډ ځواب مې ورکړ هو. ورور مې 2 پیالې له چایو ډکې کړې. یوه یې د بوډا او بله یې زما مخې ته کېښوده او په خپله له کوټې ووت. بوډا وخندل ډېر شوخ دی. وپوهېدم چې د تېر ماښام د هلکانو ځورول ور په زړه شول. یو څه وشرمېدم او ورو مې ویل څنګه یې کې هلکان دي؟ بوډا پیاله ور پورته کړه او سر یې په منفي بڼه وخوځوه. لویان هم ګرم دي. ما د نورو خبرو تمه ورنه لرله چې بوډا غلی شو. بې اختیاره مې له خولې ووتل کاکا انور څوک دی؟ ناڅاپه یې ګیلاس په لاس کې کوږ شو. یو توند حرکت یې وکړ او په چټکۍ سره یې خپل غځېدلې ښه یې پښه ور ټوله کړه. د لاس په ګوتو یې لنده پاینڅه چې مړ تاو ورنه پورته کېده د خپلې پښې له څرمنې نه پورته ونیوله. په ورختایي ولاړ شوم خو ده تر لاس ونیولم. چیرې؟ په خوابدي غږ مې ویل د غاښونو کریم راوړم، د سوځېدنې لپاره ښه دي. ده وخندل کېنه زوروره، دومره لویه خبره نه ده چې عمر تیر شي خپل لاس به د لا په واک کې نه وي. خو زه له خپلې خبرې پښیمانه وم او د هغه سوځېدل مې له خپله لاسه ګڼل. بوډا خپله ښه پښه تر زنګانه لوڅه کړه. پر توره څرمنې یو 2 ځایه مازې سرخي ښکارېده. څو ځله یې سوځېدلي ځای ته ور پوکړل او وی ویل دې ته برسېرنه سوځېدنه وای، دومره د تشویش وړ نه ده، په خپله ښه کېږي. وروسته یې په داسې حال کې چې خپلې پښې ته یې کتل ورو یې ویل د انور نوم دې څنګه پر خوله راغی؟ تلولی غوندې شوم، هسې تا په تبه کې یادوه. یو سوړ اسویلی یې ویست. ما ورته وکتل، په سترګه کې اوښکې راټولې وې او غریو نیولې غږ یې مازې شونډې سره وخوځولې. انور زما ازوی دی. تر یوې شېبې چوپتیا وروسته یې په داسې غږ لکه څوک چې له ځانه سره غږیږي زیاته کړه ډاکټر انور. په دې خبره کې یو څه ژور درد پروت و.
په زړه کې راتېره شوه زوی به یې مړ وي. عکس مې سترګو ته نیغ ودرېد، په ذهن کې مې وګرځېدل نو هغه نجلۍ څوک ده؟ شاید 2 ودونه یې کړي وي، یو په ځوانۍ کې او بل هم د زړښت پر مهال. خو دا فکر هم د منلو وړ راته ښکاره نه شو. دا خوار بوډا او هغه ښاري ځوانه نجلۍ هیڅ امکان نه لري، شاید هم امکان ولري. ذهن مې ګډ وډو پوښتنو ته ګډ وډ ځوابونه ورکول. په پای کې پوښتنې او ځوابونه سره ګډ شول، توري په یو بل کې ننوتل. نه مې پوښتنه جوړولی شوه او نه هم جواب. د بوډا غږ زما فکر سره راټول کړ. واده لري؟ ورو مې ویل نه، تر اوسه لا نه. پلار مې وایي چې لومړی د سبق خلاص کا. په بیړه یې ویل د څه شي سبق؟ پوهنتون یادوم، دا مې وروستی کال دی، اوس په رخصتۍ راغلی یم. لنډه شیبه غلی و، داسې لکه فکر چې وهي. وروسته یې سر پورته کړ. ښه ده ښه ده، پلار د اولاد خیر غواړي، هغه مه خوابدی کوه. ورو مې ویل له ما نه مې مور او پلار دواړه خوشحاله دي، تر خپله وسه یې درناوی کوم. هو زویه، زاړه خلک د ماشومانو غوندې دي، په کوچنۍ خبره خوشحالیږي خو ډېر کم زر خفه کیږي. دې ته ورته خبره ما د طب پوهنځي په 3 کال کې له خپل استاد نه هم اورېدلې وه. هغه ویل څومره چې عمر تیریږي په هماغه اندازه د مغز حجرات هم کمزوري کیږي او انسان په وړه خبره تر روحي فشار لاندې راځي. په خندا مې ویل کاکا ته خو د ډاکټرانو غوندې خبرې کوې. د وخندل ډاکټر نه یم خو لږه ډېره مطالعه لرم. په خندا مې خبره ورغوڅه کړه نو زده کړې دې چیرته کړي دي؟ یوه شیبه غلی و، وروسته یې په ارام غږ ویل زموږ په وخت کې لیسې او پوهنتونونه نه وو، تر 4مه لیک لوست کېده. د ظاهر خان دوره وه، د حکومت خلک به په کلو ګرځېدل خو کلیوالو به خپل ماشومان ورنه پټول، بانې به یې پیدا کولې، تاوانونه به یې پر غاړه اخیستل، رشوت به یې ورکوه او یا به هم شتمنو خلکو بېوزلو ته پیسې ورکولې چې د دویو د ماشومانو پر ځای د خپلو کوچنیانو نوم ورکړي. زما پلار هم نیسمن سړی و. د کلي ملک یو پسه ور وباښه او د ملک د زوی پر ځای زه د مکتب خوا ته روان شوم. په خبره کې ورولوېدم نو د خلکو ولې له مکتب نه دومره بد راتلل؟ هیڅ، دوی ویل چې مکتب ماشومان بېلارې کوي، کوپر ته یې باسي، دین او مذهب ورنه اخلي. بوډا یوه شیبه غلی شو او بیا یې یوه سترګه راواړوله.